बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ښه راغلاست درته وایم. زموږ د نن ورځې موضوع چې دا هغه ټیبلز دي په HTML کې. څنګه کولی شو موږ تاسو ټیبل راوړو، ټیبل جوړ کړو، ځکه زیاتره وخت چې کله موږ تاسو ویب سایټ ډیزاین کوو نو اړتیا د دې پیښیږي چې موږ تاسو هلته ټیبل وکاروو او د هغه بعضو برخو کې جدول ولرو. نو د دې لپاره چې موږ تاسو ټیبل جوړ کړو په HTML کې راځو، څه شي ته اړتیا لرو، کومې برخې لري. ټایټل ورکوم خپل پروګرام ته چې ټیبل HTML. راځم باډي برخې ته. په باډي برخې کې زه لومړی یو هیډ اخلم، هیډ 2 اخلم او په دې کې ورته لیکم چې today talk about table in HTML. صحیح ده. که دې ته یو شی ورکمه سټایل ورکوم، ورته لیکم چې ټکسټ الاین دا د سنټر کې وي او د دې په خوا کې کالر ورکوم چې کالر دې څه رقم ته وي، هغه دې وي مثال صحیح ده، دغسې یو کالر دې وي. یا که ورته ولیکم چې په دې شکل یو کالر دې وي سیده چې ښکاره سي. راځم یو HR اخلم، صحیح ده، یو لاین اخلم، هاریزنټل لاین. دلته راځم، دلته زه کله چې موږ تاسو ټیبل ګریډ کوو د ټیبل ټګ څخه استفاده کوو، ټیبل ټګ څخه استفاده کوو. د دې په داخل کې موږ د ټیبل په داخل کې البته لومړی کار چې کوو ټیبل رو اخلو، صحیح ده، او فوقي کومې ستونونه چې دي هغه اخلو. دې لپاره راځو موږ TR ټیبل رو، صحیح ده. لومړی موږ ټیبل رو اخلو. د دې په داخل کې موږ سره لومړی کار چې کوو هغه ټیبل هیډر وي، TH ټیبل هیډر. په ټیبل هیډر کې مثال تاسو به جدولونه ټیبل لیدلی وي. په لومړي هیډر کې موږ تاسو سره هغه برخه بولډ وي او ترڅنګ یې په دې کې مثال نوم، د پلار نوم، ایج یعنې عمر، او ترڅنګ یې سیټي ادرس، دغه موضوعات لیکل کېږي او له هغه څخه وروسته بیا اړوند ډیټا لیکل کېږي، مثلا نوم احمد ده، پلار نوم محمود ده، په دې شکل باندې. راځو موږ ټیبل هیډر ورکوو. په ټیبل هیډر کې ورته لیکو لومړی نیم، په دوهمه خانه کې ورته لیکو چې TH، البته TH اپ نیم، صحیح ده، فادر نیم. د دې په خوا کې ورته لیکم چې TH H، ترڅنګ ورته لیکم چې TH ایمیل، صحیح ده، البته لومړی فون لیکم، صحیح ده، فون د موبایل نمبر. TH راځم دلته ورته لیکم چې ایمیل او په اخر کې ورته لیکم TH څه شی ادرس. دا ما سره هیډر سو. اوس راځم په دوهمه رو کې یو بله رو اخلم، په دې کې ورته د دې مشخصاتو مطابق د یو زده کوونکي یو شخص معلومات لیکم، صحیح ده. د معلوماتو لیکلو لپاره موږ لرو د رو په داخل کې TD یعنې ټیبل ډیټا، دا ورته لیکو. مثال نوم ده امین، صحیح ده، ترڅنګ یې TD فادر نیم چې د هغه احمد ده، ترڅنګ یې ایج چې ده هغه مثال 28 کاله ده، صحیح ده، او د دې په خوا کې موبایل شمېره یې داسې پر واویه، دا چې ده د موبایل شمېره ده، صحیح ده، او د دې په خوا کې موږ سره بل معلومات چې ده هغه ایمیل ده، مثال amin@gmail.com، دا ایمیل ادرس. او وروستی څه شی ده هغه ادرس ده. په ادرس کې معلومات څه شی دي، مثال کابل، صحیح ده. راځم یو بل زده کوونکی هم اډ کوم. د دې لپاره یو بل رو اخلو TR، صحیح ده. هیډر موږ سره خلاص، د هیډر رو هم خلاص سوله. بیا یو بل رو کې موږ څه ولیکل، د یو زده کوونکي معلوماتو د هیډر مشخصاتو په اساس باندې. اوس بل رو اخلو، په دې کې یو بل زده کوونکي معلومات لیکو، مثال راځو TD
غواړم ټي ډي او په دې کې ورته لیکم مثال میوند او دلته ورته لیکم چې اسلام صحیح ده لارل مې اسلام ده او ټي ډي د عمر چې د څو ده مثال 14 کاله او د دې په خوا کې ټي ډي بله ټیبل ډیټا بل معلومات چې موږ سره د هغه نمبر یې اخلو مثال 0 شپږ اویا اته اویا اته اویا په دې شکل باندې د موبایل شمېره سوله او ایمیل ادرس چې ده هغه میوند22@gmail.com ترڅنګ ادرس کوم ځای ده مثال کندوز صحیح ده اوس که زه راشم دغه سیو کړم اوس دا سیو کوم خو مخکې له دې چې زه دا سیو کړم ټیبل ته راځو په ټیبل کې موږ تاسو یو اټریبیوټ کاروو سیده اټریبیوټ د بارډر کاروو ځکه ټیبل چې بارډر ونه لري دا به موږ ته وښودل شي خو بارډر یې به یې نه وي سیده دلته بارډر اټریبیوټ ورکوو په HTML کې په CSS کې موږ تاسو بیا کولی شو ته ښایسته ډیزاین هم ورکوو اوس موږ HTML کې کار کوو سیده بارډر مساوي کېږي دلته ورته لیکم چې یو یعنی یو پیک سیده اوس راځم زه دا سیو کوم که له دې ځای څخه وځم راسم HTML کورس ته موږ سره ټیبل زه ټیبل وګورم ګورئ په دې شکل ما سره یو ټیبل جوړ شوی ده که زه دا لږ رټ کړم ګورئ ما سره هیډر برخه ده هیډر خپله چې کېږي ټول هغه کوم برخې چې پکې شامل دي هغه بولډ کېږي صحیح ده چې معلوم سي چې دا هیډر برخه ده دې په خوا کې یو رو مو واخیستله دا رو وي موږ سره صحیح ده او په قسطونونه چې وي دا موږ دې ته رو وایي رو صحیح ده دا موږ سره یوه رو ده دا موږ سره بله رو ده لومړی رو کې موږ تاسو هیډر واخیست او عمودي کومې ستونونه چې دې ته کالم وایي دا اوس یو کالم ده دا بل کالم ده دا بل کالم ده دا بل درې روګانې دي او څو کالمه دي شپږ کالمه دي نو دا موږ سره هیډر برخه ده د دې په خوا کې دا موږ سره چې ده ټیبل ډیټا ده صحیح ده که نه په ټي آر کې ټیبل ډیټا موږ رسولې په دې شکل باندې کولی شو چې ټیبل ګریډ کو رو ورکو هیډر ورکو او ټیبل ډیټا په هغه کې موږ تاسو ځای په ځای کو هغه ولیکو صحیح ده دا وه د ټیبل د جوړولو هغه کومه طریقه چې ده په HTML کې دې طریقې موږ تاسو کولی شو چې ټیبل جوړ کړو